2 میاشتو 3 میاشتو غوښه ده دا وروره بویناکه زه هر سهار ګورم دا ګیس ډبۍ وله نیولي. خاریان وایي په ښار کې دا ډول غوښې یو خو په خپل سري ډول د پلي لارو سړکونو پر سر پلورل کیږي او بل لور ته یې په صحي ډول ساتنه نه کیږي. دوی وایي ډیر کله دا غوښې زنډنۍ شي او مخکې له خوړلو بېلابېل ډوله حشرات ترې استفاده هم کوي. دوی د جلال آباد ښاروالۍ په مسؤلینو له دې عمله نیوکه کوي چې د دا ډول غوښو پلورونکو سره لاس لري او په مخنیوي کې یې پاتې راغلي دي. دا ولاکه د خوړل وي دا ګوره هر ګن هر مش دا بیا موږ تاسو باندې مسلمانانو باندې بیا خرڅوي دا سوچه ناروا ده. ښاروالي خو بیخي مسؤله ده ځکه چې سره پوښتنه نه کوي. دا باید ښه په منظم ډول خرڅه شي په پاک اساسي ډول باندې خرڅه شي. دا د قصاب دکان کې باید خرڅه شي نه په کراچۍ کې. دغه ځای چې ورته زمینه ورته مساعد کړي دا ښاروالۍ مساعد کړي ښاروالۍ په دې کې پیسې اخلي. 3 ورځې په دې تېرې شي عام خلک دي داسې یو رقم بد بوی ته دې هلته وګوره دې ته دا ټول مرضونه دي قسم په خدای چې ورځ تر ورځې د مشکلات سره خلک مواجه دي. دغه ته کوزې کې د مردار چرګان خرڅېږي راځي سرونه ترېنه غوڅ کړي دي بس وروره حساب معلوم دی برس معلوم نه دی خرڅېږي او بس تم راځه او زم راځه کیلو وړه او نیمه کیلو وړه. په ورته مهال یو شمېر روغتیا پالان په ښار کې د دا ډول غوښو پلورل ګڼې روغتیایي ستونزې یادوي او پر ښاریانو غږ کوي چې د دا ډول غوښو په اخیستلو خوړلو کې له احتیاط نه کار واخلي. کومې غوښې چې دا شیشې ونلري پکې او عام سړکونو غاړه کې ایښي وي پکې نو دا غیر صحي دي. په دې باندې مچان او نور حشرات باندې تجمع کوي باندې او هغه هم هغه قسم چې شاید باید پخه شي هغه چې پخېږي هم نه پکې او کله کله لمر سره مواجه اوسېږي نو قسمه قسم د امراض باعث ګرځېږي لکه اسهالات کېدای شي پکې نمونیا کېدای شي پکې فوډ پایزن کېدای شي پکې چې هغه د انسان د لپاره یو کوشنده امراض پکې او د هغې باعث ګرځېږي. هڅه مو وکړه چې په ښار کې د دا ډول غوښو له پلورونکو هم نظر واخلو خو هغوی له خبرو کولو ډډه وکړه. په عین وخت د جلال آباد ښار د مارکیټونو او ښاري تنظیم مدیر عبید الله غا وایي په ښار کې یې هغو غوښو پلورونکو ته اجازه ورکړې چې غوښې په محفوظ او صحي ډول پر خلکو پلوري خو هغوی چې غیر صحي غوښې پر خلکو پلوري قانوني چلند او څارندوالۍ ته به ور وپېژندل شي. که چیرته دغه غوښې بې کیفیته وي بویناکې وي صحت ته مضر وي د دغې نیول زمونږ وظیفه هم ده دنده مو ده چې د دغوی هم غوښې ضبط کړو هم د قانون په رڼا کې دوی مجازات کړو. عام نظر دا دی چې په جلال آباد ښار کې د خپلسرو او غیر صحي غوښو ترڅنګ صحي او په محفوظ ډول غوښې هم پلورل کیږي چې ښاریان باید له دا ډول غوښو ګټه واخلي څو له صحي ډوله په روغتیایي ستونزو اخته نشي.